دا کهانی د دوه نوجوانانو ملګرو په باره کې ده چې د یو نوم ریحان وي او د بل نوم ادیان چې کوم د تاریخي مقاماتو د کتلو شوقیان وي او خاص کر د هغې ځینو چې کوم د خطرو او د پیریانو په نوم یادېږي. یوه ورځ هغوی ته یوه نقشه میلاویږي چې په کم باندې د یو مندر باره کې لیکل شوي وي چې کوم د ډېرو صدو داسې کلو شوي نه و، ځکه چې هغه د پیریانو په نوم مشهور و او د دې وجې د هغې د کلاولو کوشش تر اوسه پورې چا هم نه و کړی. دا هغه مندر وي چې د کم په باره کې ریحان او ادیان په زړو تاریخي کتابونو کې هم اورېدلی وي. د هغه ځای د خلکو د وینا مطابق دا د پیریانو په قبضه کې دی او چې څوک هم دغلته تللي مړه شوي او واپس نه دي راغلي، خو دوی ته دا هم هسې کیسه ښکاره شي. هغوی په جیب کې کیني او د خپل ځای نه د مندر په لور روانېږي او په سختو ځنګلونو د سفر نه پس هغوی د دغه مندر خواله رارسي. خو څنګه چې هغوی د دې خواله ور روان شي او څومره چې ورلنډېږي ماحول هغومره درنېږي. په فضا کې یو عجیبه شان خاموشي وي، مارغان هم خاموشه وي او د اونو بوټو نه یو عجیبه شان وحشت محسوسیږي. کله چې هغوی دروازې ته ورورسي نو ملګری هسې په ګپ کې وایي چې اوس زه ګورم چې څنګه دوی ما یری. او څنګه چې هغوی دروازه کلا وهي یو عجیبه شان یخه هوا په دوی باندې ورځي او دې سره هغوی ډېر زیات ویریږي او داسې ورته لګي که څه شی د هغوی وجود ټچ کړي. مندر ته په داخلېدو باندې هغوی ګوري چې هر یو شی زوړ شوی، په دیوالونو زاړه لیکل شوي او هر خوا دوړې او د جولاګانو جالي وي. ناڅاپه یو ملګری یو عجیبه شان مخلوق ویني او هغه د یو انساني شکل واله وي. د هغه سترګې د اور په شان پړقېږي او په مزه مزه د دوی طرف ته را روان وي. او ولې چې دوی په دې خبرو یقین کولو واله نه وي نو یو ملګری په چغو چغو وایي چې دا صرف زموږ وهم دی او داسې څه هم نشته. او په دې کې یو ملګری د بل ملګري چغه اوري او څنګه چې هغه شاته ګوري نو حیران پاتې شي. د هغه ملګري په هوا کې یو نریدونکي طاقت اوچت کړی وي او څنګه چې رایان د خپل ملګري د پاره څه کول غواړي اچانک هر څه صحیح شي او ادیان ښکته راغورځېږي. هغه په خولو کې ډوب وي او لچ اخیستی وي. ریان د هغه د زړه د ښه کولو دپاره هغه ته وایي چې دا څه. هغه ورته په یره یره کې وایي ما یوه ښځه ولیده، هغې د مدد دپاره چغې وهلې او بیا د هغې نه پیری جوړ شو او هغې ماته وویل چې ته زما ګناهګار یې. دې خبرې سره هغوی دواړه ډېر زیات ویریږي او غواړي چې د دې مندر نه بهر ته وځي. او څنګه چې دوی د دروازې خواله ورځي نو دروازه په خپله بندېږي او دوی له یو بوډا سړی اواز ورکوي چې تاسو د دې ځای نه نشئ تللی، تاسو به خامخا خپله ګناه منئ. هغوی نور هم ویریږي. د هغوی مخې ته یو بوډا سړی ولاړ وي چې د هغه په سترګو کې غم او د رازونو سمندر ښکاره ښکارېږي. بوډا ورته وایي چې تاسو ته لګي چې تاسو په لومړي ځل دې مندر ته راغلي یې، خو حقیقت دا دی چې د ستاسو دې مندر سره یو زوړ تعلق دی. دې خبرې سره هغوی دواړه حیران پاتې شي او یو بل ته وایي چې زموږ خو مازغه وشو. په دې کې بوډا خپل لاس اوچتوي او څنګه چې هغه منتر شروع کړي هر یو څیز په چورلېدو شي او هغوی ته خپل لومړی جنم را یادېږي، ولې چې دوی په دویم جنم کې وي. دراصل 1500 کاله مخکې دغه ځای کې یو مقدس مندر او دې کې به یو دوه پنډتان چې کوم به د علم او د بوتانو په عبادت کې هر وخت مصروف وو. یو ورځ یو سړی خپله بیماره بوډۍ مور سره دې مندر ته راځي. هغوی غواړي چې پنډتانو نه مدد وغواړي، خو دا دواړه ډېر زیات مغرور او بې رحمه وي. د مدد په ځای هغوی ته الټه خبرې کوي او ورته وایي چې دا مقدس مندر د ستاسو په شان خلکو دپاره نه دی او بهر یې وباسي. هغه بېوسه سړی دوی ته وایي چې په دویم جنم کې به تاسو بیا دې مندر ته راځئ او بیا به زه تاسو سره ګورم. او د دغه سړي بوډۍ مور په دغه ځای باندې مړه شي او په خپله هم د مور د غمه مړ شي او بیا د هغه وجود ته یو پیری ورته کېږي او په دې مندر باندې قبضه اچوي. او ریان او دیان دواړه هغه پنډتانو چې کوم په بل جنم کې دوباره دغه مندر ته راغلل، بیا د دغه پیري اواز راځي او ورته وایي چې اوس به مال زور حساب راکوي. هغوی دواړه د یرې او ملامتیا نه لچ واخلي. بوډا سړی ورته وایي چې تاسو سره اوس هم موقع شته، خپله ګناه د زړه نه قبوله کړئ او د ده نه معافي وغواړئ، ګینې تاسو به دې د همیشه همیشه دپاره ختم کړي. هغوی دواړه چې څنګه دا ووري هغوی ډایرکټ د ده په خپو کې پروزي او ورته وایي چې موږ ډېره غټه غلطي کړې ده او موږ معافي غواړو او د دې غلطۍ کفاره ادا کول غواړو. پیری چې کله دوی ویني د هغه زړه ډېر زیات په دوی باندې خفه شي او د اور په سترګو کې اوښکې راشي او ورته وایي چې ستاسو معافي قبوله شوه. او یوې تیز رڼا سره دواړه بېهوشه کېږي او کله چې په سبا د هغوی سترګې غړېږي نه پیری وي او نه بوډا سړی. اوس هغه مندر هم شړ نه ښکارېږي ځکه چې اوس د دغلته نالت ته همیشه همیشه دپاره ختم شوي او دواړه په خوشحالۍ او په منډه باندې د دغې مندر نه بهر ته وځي. تاسو ته دا کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای
په کمنټ کې ضرور راکې. ملاویږو په نوې ویډیو سره. د هغې لپاره د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. بای بای.